متحده عربي اماراتو په کابل کې خپل سفارت پرانیست. طالب چارواکو ویلي چې متحده عربي اماراتو پرون شنبه د نومبر په 21مه په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستلی دی. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیرته پرانیسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې متحده عربي امارات او افغانستان له پخوا څخه ډېرې ښې اړیکې لري. هغه لیکلي متحده عربي اماراتو په پلازمینه کابل کې خپل سفارت د خپل بیرغ په پورته کولو سره بیرته پرانیست. د نورو مثبتو ګامونو په لور یو مثبت ګام دی. متحده عربي امارات او افغانستان پخوانۍ ښې اړیکې لري، باید لا غښتلې او پیاوړې شي. په ورته وخت کې تر دې وړاندې د جرمني او هالند هیوادونو استازو هم کابل ته د خپل سفر په مهال له طالب چارواکو سره لیدلي دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي یوې مالیزیایي خبري شبکې ته ویلي چې جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي.